او دا وسونه د خدای پاک لوی نعمت دی. د یادو مراسمو پر مهال ویناوالو په خپلو خبرو کې د تیرو 20 کلونو په موده کې د زندانونو حالت ناوړه او نامناسب وباله چې په وینا یې اشغالګرو او د دوی ملګرو په زندانونو کې له بندیانو سره داسې ظلمونه کړي چې هیڅ کله به د ملت له سترګو او د تاریخ له پاڼو پټ پاتې نشي. دوی د شکنجو ځورونو ربړونو او نورو ستونزو پر ځای د مهال د زندانونو په ښه والي او د زندانیانو د فکري او جسمي روزنې په برخو کې د ګڼ شمېر لاسته راوړنو او پرمختګونو خبر ورکړ. د افغانستان د زندانونو چارو د سمون اداري نظامي مرستیال ویل د بندیانو لپاره یې په زندانونو کې د دیني او حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې او ژمنه یې وکړه چې زندانونه به په مدرسو او د کسب او کار د زده کړو په مرکزونو بدلوي. په زندانونو کې اختطاف قضیې دي، قتل، خو اکثر زیاتره موضوعات چې دي په ټولو ولایتونو کې سرقت مسله ده، سرقت، غلا، موبایل غلا شوی، دغه شی اکثر مسلې زیاتره دغه دي. هغه کسان چې کله راځي په مکمل توګه تصفیه کیږي، هغه نه وروسته شفاخانه لرو موږ د دوی لپاره تداوي، او هغه وخت پر تداوي شول، جوړ شو، صحت نورمال شو، دوی به نور بلاکو ته تقسیمیږي. حافظ باید شي، قاری شي، استاد شي، معلم شي، یو کسبکار شي چې بهر وځي جامعې ته، په غذای کې مخلصه متدین شي هغه ونیوي. د غرض فارغینو په خپلو خبرو کې د خوښۍ په څرګندولو سره وویل دوی ته د ښه چلند ترڅنګ په محبس کې د دیني زده کړو زمینه هم برابره شوې. هر څه موږ ته ملاویږي، هر څه موږ چې مړی مو په خپل ټیم دو، ډاکټر مو په خپل ټیم د کوم سړی چې کوم کار د شفاخانې ته بوزي یا ډاکټر ته بوزي، کازې کې دوا نه وه، خو غازې کې دوا نه وي، نور موږ په خپل ټیم رسیدګي هر څه شوي دو. اوس مو خپله 15 درجې علم کړی دی د شرح الجامع پرې 2 وړې دورې ته پاتې وې، نو هغه که چېرته مفیب کې راغله ووتم وبوبزم که نه ووتم نو زه دا علم د لاتې سر ته رسوم. وروسته اوو حافظانو 5 د تجوید او 10 د ناظرې برخې فارغینو ته د فضیلت پګړۍ ورپسر شوې. د یادونې ده چې د مسؤلینو په وینا دا وخت د هیواد په زندانونو کې د بېلابېلو جرمونو له امله 21,000 محبوسین د بند شپې او ورځې تیروي.